اوکې، بسم الله الرحمن الرحیم. که تا ته یاد شي موږ په تېرني چپټر کې بحث کړی و د مایکل پر 2022 منټورشپ باندې. موږ ویلي و چې په مارکیټ کې کله مارکیټ سټرکچرشپ رامنځته شي، اولنی فیوربل ګیپ چې موږ سره رامنځته کېږي، موږ کوشش کوو چې هغه فیوربل ګیپ باندې ټریډ ونیسو. موږ پر هغه لیکچر باندې په کافي اندازه سره بحث کړی و، خو په صحیح ډول سره مو درته کلیر کړی نه و. نو یو ځل بیا مې وغوښتل چې پر هماغه موضوع باندې یو بل کلاس درته واخلم او څه یې درته کلیر کړم، ځکه موږ همیشه کوشش کوو چې په مارکیټ کې هغه څه اپلای کړو یا پر هغه څه باندې کار وکړو، یا زه تا ته هغه څه راوړم درته نشر کړم، تا ته یې در زده کړم چې هغه په مارکیټ کې په صحیح ډول سره کار کوي. یعنې فقط د وخت ضایع کېدل نه وي چې زه فقط کوشش وکړم چې خپل یوټیوب چینل پر مخ بوځم او فقط ستا وخت درته ضایع کړم، ځکه هغه ډول زه نه غواړم. زه غواړم چې ته هم یو څه ډېر څه زده کړې، یو څه نه بلکې ډېر څه زده کړې، او هغه څه درته وړاندې کړم چې تا ته په کار اچوي او ته په راتلونکي وخت کې ګټه ترلاسه کړې ځینې. او دغه لیکچر ډېر مهم و، نو ما وغوښتل چې یو ځل بیا په تفصیلا بحث سره پر دې باندې خبرې وکړو په ګاډه سره، او ته کوشش وکړې په مارکیټ کې اپلای کړې، ځکه که چېرې ته په مارکیټ کې دا اپلای نه کړې او زه یې درته وړاندې کړم، نو بیا خو کومه ګټه ونه درلودل، کوم مثبت تغییر په تا کې رانغلی. نو په کار دا ده چې په تا کې مثبت تغییر راشي او ته ډېر څه ورڅخه زده کړې. نو راځو پر هغه باندې بحث کوو. که چېرته بیا هم سوال درته پیدا شو، پوښتنه درته پیدا شول، ته کولی شې چې زموږ په یوټیوب چینل کمنټ کې خپله پوښتنه موږ ته په واضح ډول سره ولیکې، ځکه همدا لړۍ ما چې راپیل کړې ده د همدې دپاره مې راپیل کړې ده چې ستا دپاره یو څه وړاندې کړم، هغه هم په وړیا ډول سره او خدمت درته وکړم په مفت ډول سره د ټریډینګ په بخش کې. خیر هغه خبرې پسې پرېږده. نو اوس به راسو همدې موضوع ته. که چېرې ته فکر وکړې زموږ سره دا ډیلي CSD ده، یعنې ډیل آرډر بلاک یو فیډاري ده، صحیح فیډاري ده. دلته که چېرې څه وګورې مارکیټ لومړنی ټرټل سوپ رامنځته شوی دی. دا چې ټرټل سوپ څه شي ته وایي، که چېرې تا د مایکل درسونه کتلي وي خو ټرټل سوپ به ته پېژنې، او که چېرې دې کتلي نه وي نو بیا خو ته ورسره بلد نه یې. نو انشاءالله په راتلونکو وختونو کې نه ډېر ژر پر همدې باندې به هم چې موږ سره څو ډول ټرټل سوپونه په مارکیټ کې شته څه ډول کار کوي، پر دې باندې به موږ کلاسونه واخلو انشاءالله په راتلونکو وختونو کې. ته ورته کنفیوز کېږه مه. نو په دې ناحیه کې که چېرې ته وګورې دا بلب چې لګېږي دلته زموږ سره مارکیټ سټرکچرشپ رامنځته شوی دی. اولنی ټرټل سوپ، دویم مارکیټ سټرکچر شفټ یا MSS، دا بلب چې وینې دا هم په خپله د دې معنا ورکوي. وروسته له هغه څخه زموږ سره دغه اولنی فیوربل ګیپ دی. ګوره دلته زموږ سره یو آرډر بلاک هم شتون لري، پروفیشنل بلاک هم شتون لري. پر پروفیشنل بلاک باندې موږ بحث نه دی کړی، پر دې به هم بحث درته وکړم انشاءالله. ډېر څه پاتې دي په مارکیټ کې، ډېر موضوعات پاتې دي، ته ورته تلواري کېږه مه. زه دا خبره همیشه درته کوم چې ډېر عجله مه کوه، په قرار سره به هر څه زده کړې. کوشش وکړه اپلای کوه، فقط زده کېدل کتل او عملي کول چې عملي کوې نه فقط بیا ګوره دا هېڅ کومه معنا نه لري، کوم هېڅ نتیجه نه لري، مثبت تغییر په تا کې نه راوستل کېږي. مثبت تغییر هغه وخت په تا کې راوستل کېږي. ګوره همیشه چې زه دا د لیکچرونو په مابین کې فاصله راولم، په خاطر د دې راولم چې د یوې هفتې څخه تر بلې هفتې پورې یا 15 شپږ ورځې کې یا د 7 ورځو په جریان کې زه تاته یو لیکچر اپلوډ کوم. د دغو په جریان کې چې کله لومړنی لیکچر تاته پورته شي ته هغه اپلای کړې په مارکیټ کې، تر روان لیکچره پورې هغه تېر درس ستا په ذهن کې هم ډېر پاتې کېږي او ته کوشش هم کوې په مارکیټ کې ډېر زیات اپلای کړې.
نو بیا هغه څه په ذهن کې هم ښه پاتې کېږي او په راتلونکي وختونو کې دې بیا هېرېږي هم نه. اوس که چېرې ته زه کوښښ وکړم ته د ډېر لیکچرونو درته راپورته کړم، ته یو سهار ګورې بل ماښام پسې ګورې، نو بیا خو موضوعات ته فقط هغه موضوعات ګورې چې هغه اخرنی درس یې نه، هغه اولنی درس بیا ستاسو بیخي بله هېر، نور بیا د اخرنی درس فقط ستا په ذهن کې پاتې او هغه ته اپلای کوې، هغه نور دې بیا پسې هېر شي. نو که چېرې ته هر یو پر خپل ټایم باندې اپلای کوې نو بیا ستا په ذهن کې هم ښه پاتې، ذهن کې هم ښه پاتېږي او تا ته ګټه هم درکولی شي تر ډېره وخته پورې. ښه نو خبرې به ډېرې اوږده ونه راپسو، دا زموږ سره اولنی فیرولی ګیپ دی. مارکیټ دوباره راغلی په همدې وان سټیپ فیرولی ګیپ کې ټریپ او د هغه څخه وروسته حرکات. اولنی فیرولی ګیپ زموږ سره ډېر د کمال دی. که چېرې دغه اولنی فیرولی ګیپ سره دلته زموږ سره اډر بلاک وي بیا موږ کولی شو پر هغه اډر بلاک باندې هم انټري ورسره کړو. که چېرې فیرولی ګیپ او اډر بلاک یو ځای راشي او که چېرې بریکر بلاک ورسره راشي بیا ته کولی شې پر هغه بریکر بلاک باندې انټري ورسره وکړې. که چېرې بیا د یوازې بیا ته کولی شې پر دا باندې یوازې انټري وکړې. ګوره داسې اوسمهال چې شتون نه لري، دغه د اډر بلاک یوازې دی او ورته لرې دی. وروسته د هغه څخه ګوره دی راغلی دی په یو فیډریک چیپ کنټینویشن ټرټل سوف SMT مارکیټ سټیکچر شیفټ. ګوره مارکیټ څومره ډېر تللی، یعنې د تېره ورځ د 12 بجو څخه د دا بلې ورځې تر تقریبا 16 بجې راځي 11 بجې تر دغونه ټایمه پورې دی په دې ناحیه کرا لري. دلته ګوره دلته خلکو انټري کړې ده بای سیل هیټ، دلته بیا خلکو انټري نه کړې تر دا ځای پورې تللی دی بای، بیا راغلی سټاپ هیټ، بیا خلک راغلي بای انټري کړې ده، بیا راغلی سټاپ شوی دی. ګوره دلته بیا داخل شوی دی ټریډ یې کړی دی، دلته بیا سټاپ والی دی. دغه زموږ سره اولنی فیرولی ګیپ و. فیرولی ګیپ دی مارکیټ ګوره دغه زموږ سره دی، دا زموږ سره اولنی فیرولی ګیپ دی. ستا په ذهن کې به دا راغلی چې مارکیټ ولې دغه فیرولی ګیپ ته نه دی راغلی، ځکه دا زموږ سره های کوالټي والا فیرولی ګیپ نه دی. موږ پر FPJ باندې کلاس اخیستی دی چپټر ایسو فکر کوم چپټر نمبر 6 دی که چپټر نمبر 7 دی وم دی داسې دی. خو که چېرې ته هغه کتلی خو بلکل ښه خبره ده، که دې نه وي کتلی هغه هم درسره وګوره، ځکه تا ته به دا په کار راسي چې کومه زموږ سره های کوالټي والا FPJ ده او کومه زموږ سره نه ده. ځکه ډېری وخت به داسې راځي ته به یوې FPJ ته په تمه یې وازه مارکیټ راځي دغه ته زه د څخه ټریډ کوم او مارکیټ هغه ته نه راځي، بیا خو به ستا وخت هم ضایع شي او هغه موقع به هم د لاسه ووځي. دا فیرولی ګیپ ځکه زموږ سره نه دی مهم چې دغه کینډل تر دې کینډل غټه ده، نو دا زموږ سره د کار فیرولی ګیپ نه شو، بیا زموږ سره دغسې فیرولی ګیپ شو. ګوره مارکیټ ته دې ناحیې څخه تللی دی، تر دې ناحیې پورې راغلی دی، دوباره بېرته راغلی ځکه راغلی دی چې زموږ سره دغه وان سټیپ FPJ پاتې وه، دی راغلی په دې ټیپ ګوره معمولي راغلی دی، فقط دغه FPJ ټیپ کړه نور بېرته حرکات خو نو ته خپله وینې. او درېیم مثال زموږ سره دا پروسیل هم دا ډول دی، فقط دا فرق نه کوي چې یوازې د بای دپاره دی، نه د سیل دپاره هم دا ډول دی. پروسیل باندې ما مثالونه نه دي درته راوړي، خو پروسیل هم دا رقم هغه غواړم ته یې په خپله وګورې. نیو ډے اوپنینګ ګیپ زموږ سره یو فیډریا ده SMT جوړه ده کنټینویشن ټرټل سوف بل اپ لګېدلی دی، یعنې مارکیټ سټیکچر شیفټ. دا زموږ سره فیرولی ګیپ دی د کمال نه دی، دا زموږ سره بل فیرولی ګیپ دی دا هم د کمال نه دی، دا زموږ سره بل فیرولی ګیپ دی دا زموږ سره د کمال دی. دا چې ولې د کمال دی ولې د کمال نه دی دا به تا ته بهتره نه معلوموي، که درته معلومه نه ده ورته هغه لیکچر وګوره. زه نه غواړم چې دلته وخت ضایع شي او بیا بحث درته پر وکړم، ځکه هلته موږ تفصیلا بحث پر کړی دی. وان سټیپ FPJ مارکیټ راغلی دی فقط په دې ټیپ دوباره بېرته که چېرې دلته ډایرکټ انټري کوې هم ښه خبره ده، که چېرې وایي چې یا زه بېرته سټاپ وهلو ته په تمه کېږم، مارکیټ چې کله سټاپ واخیستې بیا زه انټري پر کوم
اوکې بیا بیخي ښه خبره ده. مارکیټ سټاپ هیټ CHD تایید ټریډ زه حرکت. نو دا زموږ سره د نن ورځې کلاس. که چیرې ته کوشش وکړې دا د ځان لپاره یو ماډل جوړ کړې، کله چې په مارکیټ کې لومړنی سټرکچر شپ را مابینځ شو، ګوره دلته ډېری وخت داسې راځي چې سټرکچر شپونه یې هغه فیک وي. د چې فیک او ریل هغه بیا ته په خپله کوشش وکړه ځان ته کلیر کړه. کله چې په مارکیټ کې ریل سټرکچر شپ را مابینځ شو، اولنی فیل ولګېد، ډایرکټ پر هغه باندې ټریډ وکړه. دا که چیرې ته د ځان لپاره یو ماډل جوړ کړې، زه په دې باندې پوره باور یم چې تا ته په راتلونکي وخت کې ډېره ښه نفع درکولی شي. دا ډېر بهترینه کار هم کوي او کوشش وکړه دغه لیکچر په مارکیټ کې اپلای کړه. نن البته د شنبې ورځ چیرې ده؟ سبا یکشنبه ده. سبا ورځ هم ورسره ډېر مکمله ورځ بیا ورځ ډېر وخت دی. ته کولی شې چې مکمله ورځ دا په مارکیټ کې اپلای کړې. پر البته را روانه هفته که چیرې ته دا درسونه اوس ګورې، که چیرې بیا ډېر ټایم باید ګورې، هغه نه بیا جلا مسله ده، خو اوس زه درته تشریح کوم. که چیرې ته دغه یوه هفته په ډیمو کې پر دې باندې کار وکړې، په ډیمو کې بله هفته په ریل ډول باندې پر دې باندې کار وکړې، تا ته ښه پروفیټ درکولی شي. لومړی کوشش وکړه چې په مارکیټ کې اپلای کړې، تمرین پر وکړه، بک ټیسټینګ پر وکړه، او دا د ځان لپاره چې یو ماډل جوړ کړې، بلکل ښه خبره ده. او یوې خبرې ته همیشه فکر وي، همیشه زه دا درته وایم چې ته کوشش وکړه په 1 منټ کې ټریډ مه کوه، ځکه په 1 منټ کې تر ډېره حده پورې ستا سټاپونه لګېږي. همیشه چې تا کوشش کړی دی چې ته د بای ټریډ وکړې، پای کې ته سټاپ ووایې، ډایرکټ تا ته د سیل ټریډ موقع برابره شي، بیا ته د سیل ټریډ پسې ونیسې، په سیل کې هم سټاپ پسې ووایه. یعنې په یوې دقیقې یا د وبخښه د 1 ساعت په جریان کې، د نیم ساعت په جریان کې تا ته 15 ثانیې پوزیشنونه برابر شي د ټریډ نیولو ته. بای سیل اخر مکمل اکاونټ پسې ووایه. په 1 منټ کې هغه څوک تر ډېره وخت پورې کار کوي چې هغه په مارکیټ کې د 7 څخه تر 10 کالو پورې تجربه لري. او ستا په مارکیټ کې 1 یا 2 کاله کېږي راغلی، نو بیا خو دا ښه کار نه شو. بیا هم که چیرې درته کوم مشکل وي، کولی شې زموږ سره یوټیوب چینل کې هغه کوم پوښتنه چې درلودل هغه کمنټ کې. زما د واتساپ نمبر شته، واتساپ ګروپ شته، هلته هم کولی شې پوښتنه وکړې، همیشه مو خدمت کې مشکل نشته. او دغه درسونه یې د خپلو ملګرو سره مې شریکوه، ځکه چې دلته هر څه زه تا ته مشروم، تا ته هم په کار راځي او ستا ملګري ته هم په مفت ډول سره، البته چې ته یو څه ورڅخه زده کړې. نو تر راتلونکي وخت پورې ښه وخت، الله په امان.